سلامونه ملګرو، بیا هم ښه راغلاست. په دې ویډیو کې د پروژې د مدیریت د درېیمې مطالعاتي ساحې یعنې د مهالویشو د جوړولو د مدیریت مطالعاتي ساحې څلورم فعالیت کوم چې د فعالیتونو لپاره د مودې تخمین دی تر مطالعې لاندې نیسو. نو د فعالیتونو لپاره د مودې د تخمین په موخه د ځینې اسنادو څخه د انپوت په توګه استفاده کیږي چې هغه د پروژې پلان دی او د پروژې نور اسناد او د محیطي عواملو څخه او همدارنګه د پالیسیګانو او پروسیجرونو څخه استفاده کیږي. او د دې دپاره چې د فعالیتونو دپاره ټاکلې موده وټاکل سي، نو د ځینې تخنیکونو څخه استفاده کیږي. اول دا چې د اهل خبره نظر اخیستل کیږي، او دوم تخنیک انالوګس استیمیرینګ ورته وایي. دا په دې معنا ده چې لکه که چیرې پخوا مماثل فعالیت د ادارې لخوا ترسره سوی وي، نو هغه مخکیني اسنادو ته ګرځي او د هغه مخکیني معلوماتو پر اساس باندې د فعلي فعالیتونو د ترسروي لپاره موده ټاکي. لکه که چیرې یو سند په تېرې پروژې کې رامنځته سوی و، کتل کیږي چې هغه په څومره موده کې آماده سوی، نو که چیرې په دې پروژه کې هم مماثل سند جوړیږي، نو هماغومره موده ورته تخمینیږي. دې ته انالوګس استیمیرینګ وایي. او بل تخنیک چې په دې مرحله کې ترې استفاده کیدی سي هغه پارامتریک استیمیرینګ ورته وایي. هغه په دې معنا د پارامتریک استیمیرینګ لکه پارامتریک محاسبه هغه ده کوم چې د ریاضیکي محاسباتو په نتیجه کې رامنځته کیږي. که چیرې د دې محاسبه وسي چې په یوې اونۍ کې د یو فعالیت لپاره څو ساعته ضرورت وي او دا فعالیت په 7 ورځو کې رامنځته کیږي او دا سره ضرب وویل سي، دې ته پارامتریک وایي. او 3 point استیمیرینګ دې ته وایي چې د اوسط په واسطه د یو فعالیت لپاره موده ټاکل کیږي. لکه که چیرې د یو څیز د خریداري لپاره 3 قیمتونه ترلاسه سي، دا 3 واره سره جمع او خپل تعدادو ته تقسیم سي، نو بیا یو عدد لاسته راځي چې هغه د دغې 3 عددونو اوسط دی. نو دې ته 3 point استیمیرینګ وایي. لکه د 3 قیمتونو اوسط. او بله دا چې bottom up استیمیرینګ دا هغه د تخمینولو طریقه ده کوم چې لکه د جزئی عناصرو څخه محاسبه شروع کیږي او د جزئی عناصرو د محاسبې په نتیجه کې یو کل ته قیمت ټاکل کیږي. په دې معنا ده چې که چیرې پلان دا وي چې د یو ماشین لکه مشکل رفع سي او دا د پروژې د فعالیتونو یوه برخه وي، نو کتل کیږي چې د ماشین د ترمیم لپاره څو اجزاو ته ضرورت شته، نو د هر جز قیمت سره جمع کیږي، نو په کل کې د نورو مصارفو سره جمع کیږي او د دې نتیجه ارزول کیږي چې د دغې ماشین د ترمیم لپاره په مجموع کې څونه پیسو ته ضرورت شته. نو دې ته bottom up استیمیرینګ وایي. که څه هم په دې برخه کې د مودې تخمین کیږي د قیمت نه، خو مثال مو په قیمت باندې ورکړئ. په هر صورت شپږم تخنیک ډیټا انالایسیس دی، لکه د معلوماتو تحلیل.
او تصمیم ګیري او همدارنګه د ناستو جوړول. او په دې مرحله کې لکه د فعالیتونو د مودې د تخمین دپاره په نتیجه کې ځینې نتایج لاسته راځي. اول دا چې د فعالیتونو د ترسروي مودې تخمینېږي او دا په یو سند کې ځای پر ځای کېږي او د تخمین لپاره یو اساس رامنځته کېږي او همدارنګه بیا هم د دغې فعالیت په نتیجه کې د پروژې مخکیني اسناد تر اصلاح لاندې نیول کېږي، ځکه چې کیدای شي چې په دې مرحله کې بیا هم ځینې تاریکې برخې روښانه شي او د دغې معلوماتو په استفادې نور اسناد تکمیل کړای شي.